د واده په اوله شپه ښځې او خاوند د یو بل نه ویډیو وکړه چې دا به زمونږ یو یادګار وي او په دویمه ورځ چې دوی سره کم کار شوی دی که نه نو تاسو سوچ هم نشئ کولی ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی او وسیم الله خان 424 دا زما چینل دی دا ورسره ضرور سبسکرایب کړئ ملګرو داسې وه که نه د واده اوله شپه وه او خاوند چې دی نو خپلې کمرې ته ورغی او د خپلې ښځې ته وایي که نه وایي زموږ د واده اوله شپه ده د یو بل نه به ویډیو وکړو که نه دا ویډیو به زموږ یادګار وي که چېرته زموږ بچي وشي یا موږ بوډاګان شو دا ویډیو چې دی نو موږ ته به ځان ته راوړو نو موږ ته به د واده اوله شپه را په یادېږي ملګرو داسې وه که نه چې دوی موبایل ځان ته فټ کړو او دوی چې دی نو د یو بل سره خبرې اترې هم کولې په دې کې لمونځ هم کولو ټوله ویډیو چې دی نو دوی ریکارډ شوله چې کله ټوله ویډیو ریکارډ شوله که نه نیمه شپه شوله نو دې هلک نه چې دی نو دا ویډیو ټیک ټاک ته وختله او چې کله ټیک ټاک ته وختله دا ډېره زیاته وایرل شوه د جینۍ ورونو هم دا ویډیو وکتله او د هلک د ورونو هم دا ویډیو وکتله ډېره زیاته وایرل شوه نن سبا که ویډیو وایرل شي زموږ پښتانه داسې دي که نه چې هغه ته لایک هم ورکوي کمنټ یې هم کوي شیر کوي هم چې ډېره زیاته وایرل شي داسې قسمه ویډیو چې ده نو هغه ډېره زیاته خوښېږي او وایرل کوي هم ملګرو داسې وه که نه چې سهار شولو د واده دویمه ورځ شوه او سهار دی په دې کې چې جینۍ ورونه هم رالله او د هلک ورونه هم رالله او چای وله راوړه چای وله راوړ که نه او پاچي کې ورته زار واچېلو او هغه چې دی نو وری ورته وډباوه او هغه چای وله دننه ورکړو چې کله هغه چای وڅښو که نه چې کله چای وڅښو تقریبا 10 منټ پس چې دی نو په هغه باندې الټۍ ولګېدې په جینۍ او په هلک باندې الټۍ ولګېدې د هغه نه پس چې دی نو دوی هسپتال ته وړلو چې په لاره د جینۍ او د دې هلک نه ساه وخوته د واده په دویمه ورځ چې دی نو د دنیا نه ختم شول د یوې ویډیو په وجه باندې په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی ملګرو چېرته هم چې دی نو ویډیوګانې داسې قسمه ویډیوګانې مه کوئ نن سبا په معاشره کې دی تاسو به وینئ که نه ویډیو وشي او بیا ډېره زیاته وایرل شي زموږ پښتانه خو داسې قسمه ویډیوګانو ته ډېر زیات ناست دي ځکه چې د یوې جینۍ چې دا نو ویډیو وایرل شي یا د یو هلک ویډیو وایرل شي نو موږ هغه ته ډېر زیات خوشحالېږو ما ترې راوړه او دې ته یې ولېږه هغلته یې ولېږه موږ یې ډېره زیاته وایرل کوو خو چېرته هم داسې مه کوئ په سوشل میډیا استعمال غلط مه کوئ که چېرته تاسو سوشل میډیا استعمال غلط وکړئ نو ټول عمر دپاره به بېعزته شئ ملګرو خلک په سوشل میډیا دا موبایل نه دی که نه که دا موبایل ته غلط استعمالوې که نه نو ته ټوله زندګي به تباه و برباد شي که ته دې په صحیح طریقه باندې استعمالوو زندګي به دې هم ښه وي او نن سبا زما ټولو ته دا خواست دی که نه تاسو چېرته زنانو له موبایل یې ورکوئ که نه په کورونو کې فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب دا څیزونه چې دی نو مکمل طور باندې دې بچ کوئ چې دا ستاسو په موبایل کې نه صرف د واټساپ نه بغیر چې دی نو هغه په ویډیو چې دی نو اپلوډ شي په غلطۍ کې نو د هغه د وجې نه چې دی نو ټوله زندګي د هغوی تباه و برباد شي نو ټولو ته مې خواست دی که نه چې په کورونو کې چا له موبایل یې ورکوئ پکار ده چې د هغه نه واټساپ نه بغیر یا د ایمو نه بغیر چې دی نو په هغوی کې نور څه مه ساتئ ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ چېرته هم داسې مه کوئ چې پردی ویډیو چې کله وایرل شي هغه تاسو نور هم وایرل کوئ د پردي عزت باندې هم پرده رااچوئ که نه الله پاک به په تاسو باندې پرده رااچوي ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ